سلامونه او نیکې هیلې ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. لکه څنګه چې ما تاسو ته په تیرو ویډیوګانو کې د نرمې او اوږدې لوستونه وړاندې کړل، همدارنګه په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د څرګندې د کارونې ځایونه ښیم. لومړی پر غږ پیلو. د څرګندې غږ ای دی، ای. یو ځل بیا یې تکراروم، ای. لاندې هم په انګریزي کې توری ورسره دی. دا یو خپلواک غږ دی چې واول ورته وایي په انګریزي کې. اوس راځو د څرګندې حالتونو ته. موږ څرګندی د هغو نارینه نومونو ډېر ګړي لپاره کاروو چې یو ګړی یې په نرمه یې پایېدلی وي. یعنې په بله وینا هغو نارینه نومونو جمع لپاره چې مفرد یې په نرمه یې پای ته رسېدلی وي. لکه ملګری چې یو ګړی دی او ډېر ګړي یې ملګري شوه، نو په څرګنده یې به لیکي. سړی، سړي. منګی، منګي. زیری، زیري. مزی، مزي. بچی، بچي. اوس راځو د څرګندې دویم حالت ته، او دا هم ډېر اړین حالت دی. هم موږ څرګندی په اوس مهال کې د کړولون لپاره کاروو چې موخه یې دریم تن یو او ډېر ګړی وي. لاندې په شین رنګه څلور ګوټي کې تاسو وګورئ چې دریم تن یو او ډېر ګړی څه ته وایي. لکه زه خو لومړی تن یو ګړی دی او ته دویم تن یو ګړی. هغه یا دی یا هغه دا دریم تن یو ګړی دی او دریم تن ډېر ګړی څه دی. لاندې وګورئ هغوی یا دوی. دریم تن ډېر ګړی. نو دریم تن یو ګړی او دریم تن ډېر ګړي لپاره موږ په اوس مهال کې کړوړون څرګندوو. لکه هغه کار کوي یا هغوی کار کوي. دا کوي په څرګنده یې لیکو. د غږ له مخې هم احمد دلته نه راځي. راځي په هم څرګنده یې لیکو، ځکه چې احمد یو ګړی دی او دریم شخص دی. د هغه پلار چای څښي. د هغه پلار یو دریم کس دی، تن دی، یو ګړی دی. څښي نو باید په څرګنده یې ولیکو. اوس راځو د څرګندې دریم حالت ته. هم د ستاینومونو پورې اړه لري. یعنې په نرمه یې پایېدلي ستاینومونه د نارینه نومونو ډېر ګړي یعنې جمع لپاره. تاسو په د شین رنګه څلور ګوټي کې وګورئ چې یعنې ستاینوم پسې څرګنده یې ښاخه شي. هغه ستاینومونه د نارینه نومونو جمع لپاره راځي. ستاینوم خو تاسو ته ما څو ځلې یاد کړی هم دی چې adjective یا صفت ته وایي. نو یو څو بېلګې ګورو. لکه بریالي خلک. دا چې خلک نارینه جمع ده، نو بریالي به په څرګنده یې لیکو. او د بریالي یو ګړی په بریالی راځي. لکه موږ هغه ستاینومونه په څرګنده یې د جمع نارینه نومونو لپاره لیکو چې په نرمه یې پای ته رسېدلی وي. همدارنګه مېړني، هېوادوال. مېړنی په څرګنده یې لیکل شوی، یعنې جمع یې جوړوي، او هېوادوال خو جمع ده نو ځکه ورسره برابر شوی. یا ښکلي بچي. بچي د بچی ډېر ګړی دی او دا ښکلي ورسره برابر شوي. یا ستړي کارګران. کارګران نارینه جمع ده نو دا ستړي باید ورسره برابر شي په څرګنده یې.
اوس راځو د څرګندې یو بل خورا اړین حالت ته، هغه اوښتی پیر دی چې مغیره حالت هم ورته وایو. په دې پیر اوښتي پیر کې یا حالت کې چې کله له یو نوم سره چې په نرمه یې پای ته رسېدلی وي، سربلونه یا وستربلونه راشي، لکه تاسو په دې سور رنګه څلورګوټي کې وګورئ چې سربل او وستربل څه دي، لکه پا سربل شو او کې وستربل شو، پر سربل شو او سر وستربل شو، لکه د غره پر سر په کور کې، یا پر باندې پر سربل شو و باندې نور او داسې نور. یعنی کله چې وستربل یا سربل له په نرمه یې پایدونکو نرینه نومونو سره راشي، نو بیا نرمه یې پر څرګنده یې بدلیږي. لکه زه پر ننګیالي باور لرم. دلته ننګیالی چې نارینه نوم دی پر ننګیالي اوړېدلی، ځکه چې مخې ته یې یو سربل یعنی پر ولاړ دی. بله بېلګه، هغه په اوړي کې خوشحاله وي. اوړی دلته په څرګنده یې لیکل شوی، ځکه چې پا کې ترې تاو دي. اتل سبا کلي ته ځي. کلی دلته پر کلي بدل شوی، ځکه چې تا وستربل یې وروسته یا شاته راغلی. همدارنګه په تیر مهال کې هم په نرمه یې پایدلي نارینه نومونه بدلیږي، لکه خالد یوسفزي څه نه دي راته ویلي. دلته یوسفزی پر یوسفزي بدل شوی، ځکه چې دا جمله په تیر مهال کې شوې ده. یعنی نه دي راته ویلي دا تیر مهال دی، بشپړ تیر مهال، نږدې بشپړ تیر مهال که لږ دقیق کړو. یا زمري غرڅنۍ وخوړه. دلته زمری پر زمري بدل شوی، ځکه چې دا هم په تیر مهال کې دی. وخوړه تیر مهال دی، بشپړ تیر مهال. اوس راځو د څرګندې یو بل حالت ته، هغه دا چې له ځینو ستاینومونو راوتلو نومونو لپاره موږ څرګنده یې کاروو. لکه خوشحال ستاینوم دی او نوم یې خوشحالي شوه، او دا خوشحالي به په څرګنده یې لیکو. د غږ له مخې هم که تاسو یعنې د څرګندې یې غږ زده وي یعنې ای، نو تاسو ډېر نومونه بې له دغو قاعدو هم لیکلی شئ. یا خوښ خوښي، ناروغ ناروغي، ناسم ناسمي او داسې نور. اوس راځو د څرګندې وروستي حالت ته، هغه هم موږ څرګنده د هغو نومونو په پای کې کاروو چې ډېر کاریږي او د غږ له مخې، لکه برید بریدګر. برید او بریدګر په څرګنده یې تلفظیږي، نو باید په څرګنده یې ولیکو. یا لیکل یا لیکنه. لیکل ای غږ لري، یعنې څرګنده یې باید یا نیول، لیدل لیدنه، کیږي لګیږي سوځیږي. په دا ډول لازمي کړنو کې یعنې چې په ایږي پای ته رسیږي، په ایږي دا لومړی یا باید اوږده یې اوسي، خو دا وروستی یا باید تل څرګنده یې اوسي. یعنې په کیږي کې وروستی یې څرګنده یې ده، په لګیږي کې هم، په سوځیږي کې هم، او داسې نور نومونه چې په ایږي پای ته رسیږي. ځیږ ځیږ هم په څرګندې د غږ له مخې، او داسې نور. دا ټول بېلګې چې ګورئ له سوله ییز، سیمه ییز او داسې نور، دا ټول ځانونو سره نوټ کړئ په کتابچه کې. دې سره به ستاسو لیکدود ژر زده شي. نو دا وه د څرګندې لوست. تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم، او مهرباني وکړئ د تل په څېر چې دا ویډیو له نورو سره شریکه کړئ. مننه.